پاکستان هیواد کې ټولو افغان کډوالو ته سلامونه. لکه څرنګه چې تاسې پر میډیا باندې وکتله پر 11 د جون د سفران وزارت د خوا څخه په اسلام آباد کې د سفران وزارت په انګړ کې یوه غونډه وسوه چې د امیر مقام صاحب چې د پاکستان د سفران وزیر دی د هغه په مشرۍ کې چې د چیف کمیشنریټ هم پکې شتون درلودی او د پاکستان د ټولو وزارتونو استازو ګډون درلودی. مین موضوع دا وه چې د کوم زموږ د افغان کډوال چې کوم پیوار کارت درلودونکي دي د هغو ټیم دا دی پر پوره کېدو دی 10 جون ته لږ شپې پاته دي. نو د دوی د کارډو په اړوند باندې د پاکستان پالیسي مخکې چې اعلانونه کوله چې باید دا به هم د 10 جون څخه وروسته ځي، نو دوی خپله غونډه وکړله چې څه کول پکار دي. پرون بیا د پاکستان د بی بی سی خبریال پخوانی یا و چې آزاد خبریال دی طاهر خان صاحب په اردو باندې هم خپل پر یوټیوب چینل باندې ځینې خبرې کړې وې چې اکثره زموږ افغان کډوالو دغه خبرې خپل پر فیسبوک پاڼو او واټساپ ګروپو کې شیر کړې وې او دا لیکلي وه چې د افغان کډوالو په اړوند باندې ځینې خلک چې په اردو نه پوهېدل چې دا څه وایي. خبره دا ده زه به هغه د طاهر خان صاحب د خبرو ژباړه یا هغه ترجمه تاسو ته وکړم چې طاهر خان صاحب خپل په خبرو کې وایي چې کومه غونډه پر 11 د جون د سفران وزارت د خوا څخه جوړه سوې وه. په هغه غونډه کې ټول د پاکستان د وزارتو استازي او عسکري ادارو خلک هم پکښې وه. نو پر دې باندې خبرې وسوې چې تقریبا 14 لکه افغان کډوال د ده په وینا چې دا وخت په پاکستان کې د پیوار کارت درلودونکي دي چې د چا 10 د چا 40 کاله کېږي دلته آباد دي او دلته کاروبارونه دي، دلته بزنس دی یا په تعلیمي ادارو کې دوی بوخت دي. د دې دپاره څه کول پکار دي، یعنې ټیم ورکوو یا نه ورکوو. خو بیا د ډېر مباحثې او بحثونه وسوه، اخرني پر دې باندې خبره وسوه چې دوی ته باید ټیم ورکړل سي. نو بیا په هغه کې د 3 میاشتې وړاندیز وسو، خو بیا زیاتو دا خبره ونه منله چې مقصد دا 3 میاشتې لږ دی، بیا یې د 6 میاشتې خبره وکړله. نو د هغه څه وروسته دوی دغه پرېکړه کړې ده. نو دا خپله پرېکړه به دوی د پاکستان عمومي چې کوم کابینه ده یا د وزیرانو شورا ده چې پرزیدنټ یا وزیر اعظم پکښې دی، نو هغه ته یې وړاندې کړله. نو هغه به تر دا 20 یا تر 10 جونه پورې د منظورۍ یا نه منظورۍ چې مقصد وکې کوي یا نه وکې کوي یا بدلون پکښې راولي یا نه راولي، نو هغه پرېکړه به مرکزي کابینه کوي. او وجوهات یې هم د ښولي وو، هغه دا وایي چې مقصد مخکې د افغانستان سره اړیکې نه وې برابرې، اوس هغه د اړیکې هم برابرې شوې، تګ او راتګ هم د دواړو حکومتونو تر مابین شته. او بل د همسایه‌توب کردار هم موږ باید ادا کړو چې یعنې مخکې په 2023 اکتوبر میاشت کې چې کوم د غیر راجسټر افغانانو په اړوند باندې دوی ډیډلاین وچلوی، هغه واوښتل 8 لکه افغانان ولاړل. اوس بیا ای سی سی کارډ 8 لکه افغانان دي چې دا واوښتله یا روان دي. نو چې دا 14 لکه دا پسې لیږو، دا پر ملک باندې بحران راځي، یعنې افغانستان ښیي. نو د دا همسایه‌دارۍ په خاطر باندې باید موږ دوی ته وخت ورکړو. نو دغه پرون په سفران وزارت کې چې کومه غونډه سوې په هغه اړوند باندې طاهر خان دغه خپل یو ویډیو کلیپ په طریقه جوړ کړی و چې دغه خبرې پکښې شیر کړي وې. نو اکثره زموږ افغان کډوال نه پوهېدله په اردو باندې، بیا دا سوالونه کول چې دا وایي څه. نو دغه خبرې وې چې کومه تاسو ته ترجمه کړلې یا درته وړاندې مې کړلې، نو وروسته به معلومیږي چې پاکستان مرکزي کابینه څه کوي. یوه خبره یره دې نه وي، پرون صادق خان چې کوم د افغانستان او پاکستان دپاره د پاکستان د وزیر اعظم خاص استازی دی، هغه هم خپل پر ایکس پاڼه باندې لیکلي وه چې د یونیسیار کوم مشره په اسلام آباد کې ده، زموږ سره د افغان کډوالو په مورد باندې لیده کاته کړي. یونیسیار هم لګیا دی او زموږ د افغانستان اسلامي امارت هم لګیا دی. خو د افغان کډوالو د استازي په توګه بیا زه دا خبره کوم چې یونیسیار، حکومت پاکستان او افغانستان باید زموږ د افغان کډوالو غږ واوري. موږ هم په دې نه یو خوشحاله چې نور د پاکستان حکومت پرېکړه کړې ده او موږ دلته ځانونه واچو. خو یوازې زموږ مشکل دی حل سي، خاص کر کوم چې زموږ د خلکو کاروبارونه دلته دي، پراپرټیانې دي، ځایونه دي، د دې حل دې راوځي. او یو چې یونیسیار
کوم زموږ د چکن مراد بند کړي دي هغه دې راکړل شي. انشاءالله موږ به خپل وطن ته د خپل ورور هېواد پاکستان څخه ښه په خوشحالۍ باندې ځو. مننه.